یو ځل د مامون دور حکومت دی، هغه خپل بچیان راواخستل او د نحوی یو عالم فرا په نوم باندې هغې فرا ته حواله کړل چې دی لا د نحوی علم زده کوي. او ته ویل چې بچیانو د استاد ډېر قدر کوي، ځکه د استاد د قدر او احترام نه بغیر علم نه حاصلېږي. هغې به د خپل استاد قدر کو. یوه ورځ د ورځو نه د دې دواړو شهزادګانو په دې خبره باندې تنازع او جګړه شوه چې استاد ته به چپلې څوک برابرې کړي. یو ویل زه برابروم، بل ویل زه برابروم. جنگ د خپل مابین کې فرا د هغې تر مابین صلح وکړه، ویل خیر دی جګړه مه کوئ، یو چپله ته برابره که او بل چپله ته برابره که. دا واقعه و تیره شوه. مجلس راوغوښته مامون، وزیران ناست دي، گورنران ناست دي، معتبر خلک ناست دي. مامون د فرا نه پوښتنه وکړه چې په ټوله دنیا کې ډېر عزتمن انسان څوک دی؟ فرا ورته ویل امیر المؤمنین، ما ته عزتمن انسان ته ښکارې، ځکه بادشاه د ټولو مؤمنانو مشر یې، په ټولو مؤمنانو ستا اطاعت واجب دی، ما ته په ټوله دنیا کې عزتمن انسان ته ښکارې. هغه ورته ویل عزتمن انسان په دنیا کې هغه دی چې دوه شهزادګان د هغې د څپلو په برابرولو جنګ کوي، جګړه کوي، او بیا یې فیصله په دې کېږي چې یو چپړه ته برابره که او بله ته برابره که. یعنې د عالم قدر، د عالم مقام، د عالم عزت د بادشاه نه هم زیات اوچت دی. په دې بنیاد باندې د بعضې سلفو نه نقل دی چې لولا العلماء لکان الناس کالبهایم. که دا علما په مخ د ځمکه نه وی، د انسانانو زندگی به د انسانیت نه وی، د عامو څاروو غونته کې زندگی به یې تېرولی. لکه څنګه چې غیر مسلم چې هغوی کې علما دین نشته، علما نشته، د الله په احکامو عمل نشته، هغوی د وحشیانو غونته کې زندگی تېروي، د څاروو غونته کې زندگی تېروي.